السلام علیکم. دا وخت زه د اغوش الخدمت ادارې ګلاباد کوزدیر کې موجود یم. اغوش الخدمت زمونږ د خیر ښېګړې یوه داسې اداره ده چې زمونږ د یتیمانو بچو د تعلیم او تربیت دپاره جوړه ده او په ډېر اعلی پیمانه باندې او ډېر په اعلی معیار باندې لګیا دی د دوی تعلیم تربیت کیږي. او د دې سره سره نن یو داسې سپورټس ګالا را جوړه کړې ده چې په هغې کې نه یوازې لوبې دي، په هغې کې کو کریکولر اکټیویټیز کې نور څیزونه هم شته، په هغې کې قرأت شته، نعت شته، تقریر شته. چې کله بچي دا اکټیویټیز کوي نو د دې سره د دوی صلاحیتونه زیاتېږي، په دوی کې د قانون د پابندۍ جذبه پیدا کیږي، په دوی کې ډسپلین راځي. نو زه ګڼم چې د اغوش الخدمت دا یوه ښېګړه چې 40 سکولونه راټول کړي دي او د هغې ترمنځ دا مقابلې ایښې دي، نو دا یو تاریخي خبره ده. زموږ په دې علاقه کې دا یو ډېر لوی قدم دی. دا به په سرکاري سکولونو کې کېدل په یو وخت کې، خو هغه هغسې ارګنایز انداز کې نه کیږي. نو اغوش الخدمت ډېره لویه کارنامه کړې ده. زه خوشحاله یم چې زموږ هغه بچي چې کم دلته سبق وایي، دلته اوسیږي، د هغې سره د دې تحصیل د نورو بچو د چارچاپېره علاقو نورو بچو ملاقات هم وشي، د یو بل نه څه زده هم کړي، د یو بل نه جذبه هم واخلي. نو اغوش الخدمت ته ډېر احترام او ډېر سلام. او په دې ګالا کې دننه ډېر لوی لوی شخصیتونه هم رابللي شوي دي چې هغوی د دې بچو سره خبرې اترې وکړي. نو زه خوشحاله یم. د موسم هم ډېر مزیدار دی او د سیشن ورځې هم ډېرې مزیدارې دي، ځکه چې سیشن په ډېر ښکلي رنګ کې پوخ روان دی. نو زه ګڼم چې د سکولونو دپاره، زموږ د بچو دپاره، زموږ د سکولونو د استادانو دپاره، زموږ د علاقې دپاره اغوش الخدمت ډېره لویه نیکمرغي ده. زه نن ډېر خوشحاله یم چې د ګلاباد په اغوش الخدمت اداره کې موجود یم او د هغې دا مقابلې دي. نو د هغه نورو ټولو سکولونو د استادانو د پرنسپلانو صاحبانو ډېره مننه چې هغې په دې کې دلچسپي اخیستې ده او د اغوش الخدمت په غږ باندې لبیک ویلی دی. نو دا د بچو دپاره ډېره ضروري ده. کله چې بچي په میدانونو کې منډې ترړې وهي، ورزش کوي، نو د هغې وجود تکړه کېږي، د هغې دماغ تکړه کېږي او صحتمند وجود چې دی په هغې کې صحتمند مازغه پراته وي او صحتمند مازغه چې دي هغه د اعلی تعلیم او د ترقۍ طرف ته انسان بوځي. نو زموږ د بچو دپاره دا یو ډېر لوی قدم دی. لوبې هم کوئ، د یو بل سره منډې ترړې هم وایي، د یو بل نه زده کړه هم کوئ، د یو بل سره په تقریر کې هم مقابله کوئ، د یو بل سره په قرأت او په نعت کې هم مقابله کوئ. دا ستاسو دپاره موقع ده، د دې موقع نه فایده واخلئ او چې تاسو که هر څه جوړ شئ، که ډاکټر جوړ شئ، که انجینر، که پروفیسر، که وکیل، که هر څه جوړ شئ، خو د ټولو نه ضروري شی دا دی چې تاسو ښه انسانان جوړ شئ. ښه انسان جوړېده چې دا د ټولو نه ضروري ده او ښه انسان هغه چې هغه د نورو خلکو په کار راشي. څنګه چې د اغوش الخدمت اداره زمونږ د بچو په کار راځي، دغسې مونږ غواړو چې زمونږ بچي د نورو خلکو په کار راشي. خوشحال خان بابا وایي چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې، چې د خلکو نیکخواهي لري په زړه کې، مبارک شه بادشاهي لري په زړه کې. الله دې دغسې ادارې ورځ په ورځ باندې نور هم د ترقۍ لوري ته بوځي او زموږ ټولو نه د خدای پاک د انساني ترقۍ کار واخلي، د قام او د وطن د پرمختګ کار واخلي. د دې دعا سره چې خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایه، خوله مې سوال ته نه جوړېږي لویه خدایه، هر چې ښه وي ته یې ماله بې دعا را، ته زما د محتاجۍ نه ښه خبر یې، زه به څه وایم چې دا راکه او دا را. ډېره مننه.